په هلمند کې د مرستې صندوق ته د هلمندي ماشومانو، میرمنو، سپینګیرو او ځوانانو هغه راټوله شوې نقدي مرسته چې 5.5 میلیونه افغانۍ کېده د پکتیکا د برمل او ګیان ولسوالیو کې په زلزله ځپلو کورنیو وویشل شوه. یا د مرسته 413 اړمنو کورنیو ته چې 12,200 افغانۍ یوې کورنۍ ته رسېده ورکړل شوه. هلمند ولایت کې داسې یو کمپاین شروع کړي د دوی د مرستو د نقد مرستو د ټولولو لپاره. نو د هلمند په مرکز د شرګاه او ټولو ولسوالیو کې په ریاستونو کې مامورینو سره نظامي قومندانانو سره نظامي مجاهدینو څخه مرسته راټوله کړه. د هلمند د ځوانانو مدیر وایي چې د انساني او افغاني احساس له مخې اړینه ده چې د هیواد په هر ګوټ کې افغان ولس او په تیره ځوانان خپلو هیوادوالو ته په سختو حالاتو کې د مرستې لاس اوږد کړي. یو ځوان په صفت باندې زه ټولو ځوانانو ته د پکتیکا ولایت ځوانانو ته همدارنګه د ټول افغانستان ځوانانو ته مې دا توصیه ده چې دوی یو موټی سي، اتفاق او اتحاد ولري. په پکتیکا کې د مرستې د ویش مسؤلینو او ځایي خلکو د هلمند له ولسونو مننه وکړه او د افغانانو ترمنځ د خواخوږۍ یو ښه پیغام وباله. نو موږ له دوی نه ډېره مننه کوو چې دوی تر موږ پورې ځان راورساوه او خپل مالي او ځاني غمرازي د موږ سره شریکه کړه. نو موږ له دوی څخه ډېر منندوی یو. الله تعالی دې کامیاب او موفق لري. نه خو موږ ځکه خوشحاله یو چې دای په دغه مسخطانه باندې موږ ته دغه غره سوي د یغځې نه دغه وړه ماشومانه حق موږ ته رسوي دغځې ته و دای د موږ سره په دغه همدردګي کې ډېر سره شریک شول. بیا دغه نه موږ مننه څرګنده کړي چې په دغه مسخطان دای موږ ته رسوي. دغه نه خو موږ ډېره مننه وکړي. باید ووایي چې د پکتیکا زلزله ځپلو ته د افغانستان او نړۍ له یو شمېر هیوادونو څخه د نقدي مرستو ترڅنګ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې رسېدلې دي او دا لړۍ لا هم دوام لري.